افغانستان کې د امریکا او بریتانیا د استخباراتي حضور اوازې. طالبان وایي که دا کار موږ ته د منلو وای نو ولې به مو 20 کاله پر ضد جهاد کولو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د روسیې د فدرالي استخباراتي ادارې هغه څرګندونې رد کړي چې ګواکې د امریکا او بریتانیا استخباراتي ادارې د افغانستان یو شمېر مهمو ولایتونو ته بیرته راګرځي. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې مشر ویلي چې امریکایي او بریتانوي استخباراتي ادارې په پام کې لري چې د افغانستان څو مهمو ولایتونو ته بیرته ورشي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې الکساندر بورتونیکوف ویلي چې دغه سازمانونه په افغانستان کې د خپلو اډو پر بیا فعالولو بوخت دي. دا زیاته کړه چې ښاغلي بورتونیکوف دغه موضوع د آذربایجان جمهوریت په پلازمینه باکو کې د مشترک المنافع هیوادونو د استخباراتي ادارو د مشرانو په غونډه کې چې د ده په مشرۍ جوړه شوې وه مطرح کړه. هغه ویل د امریکا مرکزي استخباراتي اداره CIA او د بریتانیا MI6 استخباراتي اداره د افغانستان په یو شمېر مهمو ولایتونو کې خپل استخباراتي حضور بیا راژوندی کوي. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې مشر زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي اډو د بیا فعالولو احتمال تر څېړنې لاندې دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د روسیې د فدرالي استخباراتي ادارې د مشر څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې دوی به په افغانستان کې د هیڅ هیواد استخباراتي فعالیت ته اجازه ورنه کړي. نوموړي ویلي چې دوی د نړۍ له هیوادونو غواړي چې افغانستان د خپل سیالیو مرکز ونه ګرځوي او کوښښ دې وکړي چې خپلې سیالۍ له افغانستانه بیرون وکړي. بلخوا دفاع وزیر ملا یعقوب ویلي چې هر هیواد حق لري ترڅو افغانستان کې ډیپلوماټیک چوکاټ کې حضور ولري، خو نظامي او استخباراتي حضور یې موږ ته د منلو نه دی او نه یې هم منو. که چیرې داسې معامله مو کړې وای ولې به مو 20 کاله د دوی پر ضد جهاد کوه. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.